اسلام ښځې ته په واده کې اجازه ورکړې، موږ یې ولې نه ورکوو؟ سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زموږ هره کړنه او کردار باید د شریعت له مخې وي، دا ځکه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو. که یو څوک ځان ته مسلمان وایي، باید د خپل شعار له مخې د همدې اسلام له اصولو سره په موافقت سره ژوند وکړي. د مسلمان هره کړنه باید د اسلام له مخې وي. نو د همدې قاعدې له مخې غواړم چې باید د ښځې ورکړه یعنی واده د اسلامي شریعت سره موافق وي. موږ په اسلام کې یو ډیر لوی افتخار لرو چې هغه د ښځې څخه د ورکړې په وخت کې اجازه اخیستنه ده، خو متاسفانه موږ د پښتونولۍ د دود له مخې د اسلامي شریعت د قانون په ځای دې ناوړه او داسې رواج چې پایله یې خرابه ده ترجیح ورکوو. حدیث شریف کې راځي، مفهوم یې داسې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کونډه مه ورکوئ تر څو هغه درته امر ونه کړي، او تاسو یو پیغله مه ورکوئ تر څو چې هغه درته اجازه درنه کړي. صحابه کرامو وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اجازه راته وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې دا پټه خوله شوه نو دا د دې اجازه ده. یوه طریقه دا هم ده چې له پیغلې یعنی ښځینه ذات څخه د اجازت په وخت کې که هغه چپه خوله پاتې شوه او یا هم داسې د حیا خندا یې وکړه چې ترېنه د دې اجازه څرګندېږي، نو هغه د پیغلې یعنی باکرې ښځې اجازه شمیرل کیږي. نو مسلمانانو ورونو، نور ځانونه د پښتونولۍ په نامه له دې جهالته وساتئ. مه خپل ځان ته زیان رسوئ او مه خپلې لور او خور ته زیان رسوئ چې خدای وکړه د هغې ستا خوښ کړی ځای نه وي خوښ او د ژوندانه ښکلې لمحې ورته ستاسو له کبله د تل لپاره سور اور وګرځي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.